ډېره زیاته د خوشبختۍ خبره خو دا ده چې څه موده وړاندې د تروک کرکټ ټیم چې کوم دی هغه تتر بتر شوی و. کوم چې هغه د نن نه 20-25 کاله مخکې هلکانو هغوی د روزګار په سلسله کې په فارن کنټریز کې سیټل دي، نو پکار وه چې څنګه نور کلي دي د هغې په شانتې زموږ د دې کلي هم یو جونیئر ټیم وي. نو په دغې کې که موږ وګورو کریم اوس خو موجود نه دی، اگر چې سینیر دی خو د دغه ماشومانو سرپرستیاله جوړ شو. بیا په دوی کې اتیک کمین مومین دي، دغه شانتې زموږ کم نور مشتاق بی دي چې رالل د دمنیر د هغه طرف نه، نو دلته کې رالو د دوی یو ډېر ښه کمبینیشن دی. دوی اوس ورو سلولي ګریجولي آوټ اف ویلیج هم ځي، بهر کلو والو سره هم میچونه کوي. د دغه ټول کریډټ چې څنګه ما وي کریم ته ځي، خو په دوی کې بیا هم چې کوم هغه اکټیو ملګري دي هغه عتیق دی، کمین دی، دغه شانتې وحید چې کوم دی هغه هم د کرکټ خپله یو ډېر لوی فین دی. خو نن چونکې بیمارو په ګراونډ کې نو ناسو تماشې له راغلی و. زه هم چونکې د کرکټ پلیر نه یم، ما خبره وختي وکړه چې موږ څه ناڅه فوټبال کړی دی. زموږ یو کوچ و هغه به ما ته وی چې ته رونالډو یې، اگر چې زه د هغه د خپو خاورو ته هم نه رسم، خو چونکې هغه شانتې سټایل به مې و یا هر څه وجه چې وه، خو بیا هم دغه د کیل کود یا د کرکټ چې کوم میدان دی زړه م غواړي چې دلته راشو. دغه ماشومان راټول شوي ښه خبره ده، ولې چې دوی د نور غلط اکټیویټیز نه په دې باندې بچ کېږي. نو کمین به یې څه ویل غواړي زموږ لیدونکو کتونکو ته؟ خو دا ویل غواړو چې د کرکټ دا لاره چې ده نو دا ډېره خوشحالۍ لاره ده، او دا لاره چې د مینې لاره ده، او د نشو تماشو نه د بچ کېدو لاره ده. نو ضرور دغه تروک کرکټ ګراونډ چې دی دې ته د مینې، د محبت او د امن دغه پیغام چې کوم دی د دې ځای نه موږ درکوو، او دغه د سروایي یا د خودوخیل چې کوم هم کرکټ ټیمز دي دوی ته دا دعوت ورکوو چې سپیشلی د جمعې په ورځ باندې موږ سره یا زموږ دغه ټیم سره کانټیکټ کولی شئ، راتلی شئ، دلته کې به میچ کېږي.